د ځوانانو چارو معین نن د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ ته راغلی او دلته یې له ځوانانو سره لیدنه وکړه. د دې ولسوالۍ ځوانانو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی ته په تیر کې هیڅ هم نه دي سوي، خو اوس د مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه ځوانانو په شاجوی ولسوالۍ کې د مجهز کتابتون په پوهنتونونو کې د شاجوی ځوانانو ته مشخص سهم، د غونډو لپاره تالار او د حرفوي زده کړو د کورسونو غوښتنه وکړه. کتابتون د ځای لپاره یو ځانګړي ځای ته ضرورت لرو ترڅو ځوانان هلته په ازادانه ډول د دغو کتابونو څخه استفاده وکړي او مطالعه یې کړي. شاجوی ولسوالۍ زیات شمېر تعلیم یافته او زیات شمېر ځوانان لري د یو څو حرفوي کورسونو په ایجادولو کې راسره همکاره شي. فرهنګي ارزښتونو د ژوندي ساتلو لپاره په شاجوی ولسوالۍ کې مختلف پروګرامونه د ځوانانو ترمنځ جوړ شي. حتی د مکاتبو، مدارسو او نورو ادارو ځوانان کارمندان داسې پروګرامونه جوړ کړي چې خپل دینی او ملي ارزښتونه ژوندي وساتي. د ځوانانو معین وویل چې د دې ولسوالۍ د ځوانانو ستونزو ته به د توان تر حده رسیدګي کیږي او د دوی غوښتنې به تر اړونده وزارتونو پورې رسوي. معین له ځوانانو څخه غوښتنه وکړه چې په اوسني وخت کې اړتیا ده ترڅو ځوانان د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم وکړي او دغه جنګ ځپلی هیواد له نورو هیوادونو سره سیال کړي. ستاسو قدرمنو ځوانانو څخه مې دا هیله ده چې الله جل جلاله عجبه ښه وخت راوستل دی، خدای تعالی ښه موقع درکړې ده. د اسلامي امارت مشران د خپل نوي نسل دپاره روښانه آینده غواړي. زما که زه قسم واخلم په دې به حانس نسم چې د هر مشر په زړه کې دا خبره ده چې موږ داسې یو وطن ولرو چې دغه زموږ اوسني ځوانان دغه نسل مو په هغه وطن کې په دا راتلونکي هېواد کې داسې یو هوسا د امنیت او د پرمختګ ډک ژوند ولري چې د نړۍ د نورو هېوادو د خلکو سره نه وي. د یادونې وړ ده چې د ځوانانو چارو معین په یاده ولسوالۍ کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امریت تر چتر لاندې ښوونیز مرکز ته 15 دانې لیپټاپ کمپیوټرونه هم ورکړل او ژمنه یې وکړه چې دغه ښوونیز مرکز لپاره به په راتلونکي کې نور کمپیوټران هم د دوی له لوري راوړل شي.